سعید ابن المسیب رحمه الله وی کله چې سړی د شپې مونځ کوي د شپې الله سبحانه وتعالی د دې په دې مخ کې یو خاص قسم رڼا پکې اچوي نور پکې اچوي نور او د دې نور د لاسه هر مسلمان د دې سره محبت کوي وی کله کله داسې انسان ویني چې چېرته به ژوند کې لیدلی اولنی ملاقات او بیا چې د هغه نه لږ جدا شي نو بیا د بل کس ته وایي اني لو احب هذا الرجل یاره دا سړی مې ډېر خوښ شو دا مخ یې ډېر ښکلی و په دې مخ کې نور و د خبرو یې سم خوند کو سړی چې ټول عمر ورسره ناست وی پوه شي چې دا سړی د شپې څه کوي تهجد کوي الله په قرآن کې څه وایي سیماهم فی وجوههم من اثر السجود الله وی د صحابو په دې مخونو کې به د سجدو د لاسه نښې وي د دې نه هغه تور تاپ نه دی مراد چې په تندي کې به تور تاپ نه د هغوی په دې مخ کې به رڼا و یو خاص قسمه رڼا به د شپې دا مونځ چې دا به ځان به یې لازم کوي دا مه پرېږدئ